انډیا چې د کله نه د پهلګام واقعیا شوې ده نو داسې ماحول جوړ کړی دی چې بس وس په پاکستان باندې حمله کوي، سبا په پاکستان باندې حمله کوي. اگر چې پاکستان مکمل تیارې نیولې دی او پاکستان هم دغه خیال لري چې په نریندر مودي څوک چې مذهبي انتها پسند وزیر اعظم دی هغه باندې اعتبار نه دی پکار، خپل تیارې مکمل هم کړی دی، خو بیا هم دا وایي چې لکه د مودي چې کوم دی د حمله نشي کولی. خو د دې سره سم په انډیا کې هم لکه تاسو ته پته چې کوم جسټس مرکنډي کټچو دی هغه دا خبره کړې ده چې د انډین میډیا او د انډین د سابقه جرنیلان چې په دې ټي وي باندې ناستي او د جګړو د ډرمان دغه ډولکی وخی دا انتهایی بیوقوف دي. که جګړه وشوله انډیا به ډیره خراب شي، د انډیا معیشت چې کم دی دا به بالکل تباه شي. جګړه نه ده پکار او دا خبره په جګړو نه حل کیږي. بل طرف ته د انډیا یو سابقه لیفټننټ جنرال چې دی هغه د پرنٹ کې چې کوم میگزین دی په هغې کې یو آرټیکل لیکلی دی او په هغې کې مودي ته ویلي چې دا جګړې دا د جذباتو خبرې نه دي، په دې خبرو څوک جګړې نه کوي. او بل که ستا دا خیالي هغه نریندر مودي ته وایي، بی جے پي ته وایي که ستاسو دا خیالي چې یاره پاکستان کمزوری دی، پاکستان ملیټریلی چې کوم دی انتهایی مضبوط دی، د هغې سره هم نیوکلیر ویپنز دی، اټمي اسلحه ده، انډیا سره هم ده، دا خو بالکل بیلنس ده. په دې کې په سټریټیجک ویپن چې کوم دی یا د نیوکلیر ویپنز چې کوم دی په دې کې پاکستان او انډیا د یو بل سره هم پله دي. خو بل طرف ته کنونشنل ویپنز چې کوم دی په هغې کې هم پاکستان داسې نه دی چې انډیا کې ډېر زیات ایچ پی حاصل دی. د پاکستان کنونشنل ویپنز چې کوم دی هغه هم ډېر زیات ماډرن دی، ملټري ډېره زیاته ټرین ده. نو که هر داسې کار کوئ نو تاسو به مخکې سوچ کوئ، هسې نه چې د هغې نه پس بیا دغه شکست او بیا هغه دغه ستاسو مقدر شي. بیا هغه ویلي دي چې یاره لکه د بارډر باندې جنګ اوپن کول چې کوم دي دا خو به بالکل بیوقوفي. البته لاین اپ کنټرول سره که تاسو خامخا کوئ نو هلته کې داسې لږ یو ټک ټوک چې کوم دی یو کیلومیټر نیم دننه بهر اخوا دېخوا دا ارینجمنټ پکار دی. او که سرجیکل سټرایک کوئ نو بیا به سوچ کوئ چې د پاکستان ایرفورس ډېر مضبوط ماډرن ایرفورس دی. که چېرې تاسو سرجیکل سټرایک پاکستان کې دننه په یو ځای باندې سټرایک کوئ، که چېرې تاسو دا خیال وي چې یاره موږ لکه کم چې د لشکر طیبه مرکز ګڼلی شي مرید کې یا د جیش محمد مرکز ګڼلی شي بهاولپور، که دا تاسو ټارګېټ کوئ نو دا به ان ایکټ اف وار ګڼل کېږي او د دې سره به جنګ اسکلیټ کېږي. او که جنګ جوړ شو هغه به د انډیا دپاره ډېره ګرانه وي. نو د دې د وجې نه لږ لیمیټډ دغه پکار دی. بلکې دغه خیال هم دا دی د پاکستان او د انډیا دا فوج چې کوم دی اکثر یو بل سره په دې حوالې سره کومک هم کوي چې پته ولګي چې یاره د خلکو جذبات ډېر زیات را برسېره شوي دي، را پارېدلي دي. نو بیا یو بل له سپیس ورکوي، هغوی د هغه ځای نه دلته ټکه ټوکه وکړي یا دلته کې نو دوی هلته کې ټکو ټوکو کړي.